صدقۃ الفطر چې ورکه د الله نبی د عبد الله ابن عمر روایت ته غوره طریقه خدای چې څنګه صحیح حدیث نه معلومي چې الله نبی وایي د مانزه د ادا کولو د اختر د مانزه د ادا کولو نه مخکې ورکړي او د څه ویلیو چې اغنوهم عن الصالح في هذا اليوم د اختر په دې ورځ باندې دا مسکینان دا غنیان کوي د اختر په دې ورځ باندې او د څه ویلیو چې کله اختر د مانزه نه د مخکې ورکړه د الله نبی فرمایي دا به صدقۃ الفطر وي او کته یو ځل مانزه لاړې او به صدقۃ الفطر کې رسول الله وي اسی خیرات دې خو دې ته صدقۃ الفطر نه وي د الله نبی مونږ ته زمونږ د یو ایمان دې پرې خبره باندې چې د الله نبی مونږ ته یو خبره کوي نو داغه خبره ټول تفصیل مونږ ته کړي صرف دومره یو خبره ده کو په یو ملک اسلامی زیوی اسلامی قاضی وی اسلامی حکومت وی داغه بیت المال وی او هغه یو اسلامی حکومت بیت المال ته څوک د مخکنا یو ورځ دوه مخکې بیت المال ته را جمع کینو پدې کې بیا ګناه نشتا خدا په هغه صورت کې مسکینانو لور کول ندي هغه حدیثونه رسې معلومیږي بیت المال ته یو ورځ دوه مخکې را جمع کول کې څه ګناه نشته د دې کې بیا دا حدیثو د وجنا چې د اختر د ورځې نه مخکې د رمضان په اخري ورځ باندې کبل فرض یو کم دشتمای کبل فرض دشتمای چې د نور دراختو نه مخکې د نور د پریوتو نه مخکې چې څوک پرې مخ د زمکه باندې وو چې ځان ته مسلمان وای کوړو کې او غټو کازادو او کو غلامو کنارینه او کو زنانه وا خو چې د اختر د شپې نه مخکې دا وخت په دبانې راغلو بس په دبانې صدقۃ الفطر ورکول ضرور دی بس